د لښکرګاه ښار په 3 او 9 ناحیو کې 2500 متره کانکریټي کانال او 100 متره پلچکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره د هلمند مرستیال والي مولوي محمد نبی حماس له لوري کېښودل شوه. د لښکرګاه ښاروالۍ ویاند محمد طاهر ابشار هلمند ملي رادیو ته وویل چې د یادې رغنیزې پروژې مالي لګښت څه باندې 15 میلیونه افغانۍ کېږي او په راتلونکو 3 میاشتو کې به د جوړېدو کارونه بشپړه او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. ښاغلی ابشار وایي د لښکرګاه ښاروالۍ لخوا تر کار لاندې ټولو رغنیزو پروژو د کارونو د کیفیت او معیار څخه څارنه کیږي ترڅو ولسونو ته اساسي خدمات وړاندې او سهولتونه رامنځته شي. د لښکرګاه ښاروالۍ د نظارت او ارزیابي امنیت لخوا څخه روزمره د ټولو پروژو نظارت کیږي، کیفیت بیا پاملرنه کوي او کارګر شرکتونو ته په بار باندې د هدایتونه کړي دي چې د بیکیو مطابق په خپل پروژې ترسره د دې رغنیزې پروژې د پرانستې پر مهال د هلمند ولایت مقام مرستیال مولوي محمد نبی حماس وویل دولتي ادارې هڅه کوي هلمند کې د خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړین خدمات وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه هغه مالیات یا ټکسونه چې د دولتي اداراتو لخوا له هیوادوالو راټولیږي په پوره امانتدارۍ او شفافیت سره به ولسونو لپاره اړین خدمات او کارونه ترسره شي. او دا ګوري د دې شاهدي ورکوي چې دغه ښاروالۍ مربوط چې کوم محصولات اخیستل کېږي یا کوم عواید راټولیږي دا د دغه ولس په خدمت کې بیرته مصرفیږي. آینده به هم ان شاء الله العزیز د داسې مختلفو پروژو د افتتاح شاهدان واوسو او کوشش به کوو چې د هلمند ولایت هغه زخمونه او قربانۍ چې په شل کلن جهادي دور کې د الله پاک حضور ته نظرانه کړي دي چې د هغه زخمونو دپاره مرهم او ټکور پیدا کړو. لښکرګاه ښاروال حافظ صدیق وویل ژمنې او هغه عواید چې له ولسونو لخوا دوی ته سپارل کیږي لښکرګاه ښاروالۍ به د اړتیا وړ خدمات ورته وړاندې کړي. لښکرګاه ښاروال وویل غواړي په ښار کې 15 بیلابیلې پروژې پلي کړي چې په وینا له دې جملې ځینې پلي سوي او نورې به راتلونکو ورځو کې پیل شي. موږ ژمن یو چې د لښکرګاه ښار هر څومره پیسې چې موږ راټولې کړي دي په دې ښار کې په ډېر شفاف ډول باندې ولګوو. موږ به د لښکرګاه ښاریانو ته د هرې روپۍ د هرې افغانۍ حساب ورکوو انشاءالله تعالی. بلخوا د سیمې یو تن اوسیدونکی حاجي محمد خواص په خپل سیمه کې د دا ډول رغنیزو کارونو د پیلېدو هرکلی کوي او وایي په بشپړېدو سره به دوی ته ګڼ سهولتونه رامنځته شي. دا لوی افتخار دی چې د ولس لپاره دغه خدمت کیږي او چرۍ ورته ایستل کیږي، د هغو حل د مشکلاتو د اوبو د کانال ایستل کیږي. دا لوی نعمت د خدای دی چې پر موږ باندې امارت اسلامي زموږ سره همکار دی او زموږ د ولس غم کوي، د ولس لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. خدای دې همیشه آباد او کامیاب. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت پر راتګ سره هلمند کې د بیلابیلو دولتي ادارو له لوري هلمندي ولسونو ته په اقتصادي رغنیزو پرمختیایي او نورو برخو کې د پام وړ خدمات ترسره شوي چې له امله یې ګڼ سهولتونه رامنځته شوي دي.